السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په دې هیله چې جوړ روغ بایست. د 1415 کال لومړنۍ پروژه چې د ښار په مختلفو ناحیو کې د کوڅو د کانکریټ کولو، چریو او سلبونو د جوړولو پروژه ده. تازه یې رغنیزې چارې پیل شوې. په دې پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې مختلفې کوڅې کانکریټ شي، مختلفې چرۍ به جوړې شي او د چریو د سر خښتې چې سلبونه ورته وایي دا به جوړیږي. د دې کوڅې افتتاح د ښار په اوله ناحیه کې د پیرو سالون څنګ ته دا د وسول. نو پر دې پروژه باندې به تقریبا 14 میلیونه افغانۍ لګښت راسي او د دې پروژې چارې به د 2.5 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. نو دغه کوڅې کانکریټ دا پیل شوی دی. نو کارګر دا چې اخته دي کار شروع دی. تقریبا دا کوڅه د مخکې ډېر په بد حالت کې وه، ډېرې دوړې به وې، په ژمي کې به خټې وې. نو اوس چې کانکریټ شي بیا به ډېره اساني رامنځته کړي. دا چې د ځوانان اخته دي په کار کولو باندې بوخت دي. نو راځئ دا کوڅه تر پایه به وګورو چې په دې کې به کومه پایه کانکریټ شوې ده. وبې وګورو چې څومره ښه ایسي. نو دا خوا دا کانکریټ شوې ده. نو دوستانو دا کوڅې کانکریټ یا د سړک جوړول دا چې نه یې جوړ، ټول هیوادوالو ته معلومیږي چې د سیمې خلک له څومره مشکلاتو سره مخ وي، که کوڅه وي که سړک وي. په ژمي کې له خټو له اوبو سره ډېر په تکلیف وي او په دوبي کې بیا له دوړو سره ډېر په تکلیف وي. خو کله چې جوړ شي دا بیا ډېره هوسایي رامنځته کوي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د دې که کوڅه جوړېږي که سړک جوړېږي نو د دې ساتنه هم باید وسي، حفاظت یې باید وسي. نو متاسفانه ډېر هیوادوال داسې دي چې کله کوڅه جوړه شي یا سړک جوړ شي بیا د ساتنې هېڅ فکر نه وي ورسره. نو ساتل خو لا څه کوي چې د ده څونه وس کار وکړي هغونه یې تخریبوي. اوس تاسو وګورئ دا کوڅې کانکریټ پرون نه وړ ورځه چې وسوی دی، که پرون منګدارې په هغه ورځ باندې زرنج پر چیر کړي، دا ځای ګرده کښېنستلی. ګوره مرسي کلام پر چیري قسم دا خوا یې وچه وه. نو یا درانه موټران پر تېروي. نو دا بیا ډېر تاوان کوي او دا هر وخت په که کوڅه یې که سړک دا هر وخت جوړېدلی نه شي. پر دې ډېر زیات لګښت راځي، ډېر مصرف پر راځي. نو ټول هیوادوال باید دې ټکي ته متوجه شي چې دا عامه شتمني ده، دا د بیت المال په پیسو جوړېږي، پر دې ډېرې پیسې لګېږي. نو ساتنه یې د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی. نو خدای تعالی دې بس موږ په ټولو هیوادوالو کې دا احساس پیدا کړي چې خپله خو مطلق د تخریب فکر ونه کړي او نور څوک چې د تخریب هڅه کوي باید مخه یې ونیول شي. تاسو وګورئ دوستانو ماشاءالله دا کوڅه څومره ښه ایسي. هغه هیوادوال دا د پیرو سالون څنګ ته او شاته طرف ته کوڅه ده چې دا مثلا پخوا نه وه کانکریټ شوې. نو څه مردارې به وه، څه دوړې به وې، څه خټې به وې، اوس څومره ښه ایسي. نو د دې سیمې اوسېدونکو لپاره دا پکار ده چې ښه پوره ساتنه یې وکړي. درانه موټران لکه مازدا وي یا نور غټ موټران متاسفانه چې ځینې ځایونو کې دغه ټکي ته خلک نه متوجه کېږي، پر تېروي. نو باید په کلکه سره یې مخه ونیول شي. نو خبرې به نورې ډېرې نه اوږدومه. خدای تعالی دې وکړي چې ټول هیوادوال دغه ټکي ته متوجه شي. نور هم پر لوی او مهربانه خدای سپارو. ښه وخت ولرئ. دغه 2 سپین ږیري را روان دي. نو که طبیعت سم زه به 2 خبرې ورسره وکړم. حاجي صاحب السلام علیکم ورحمت الله. ستړي مه شئ، دواړه ستړي مه شئ. څنګه یاست حاجي صاحب؟ خیر و خیرت دی؟ کور مو دلې دی حاجي صاحب؟ وبخښه جي خوا ته به زه درته ودرېږم. د دغه کوڅې په اړه معلومات راکړئ چې مخکې نه وه پخه دا ستاسې د سیمې لپاره څومره مشکلات په ژمي کې په دوبي کې
که په اړه باندې تاسو خپل نظر سره شریک یاست. اوس چې ښاروالي دا کوڅه دا د جوړه کړل څومره په خوشحاله یاست؟ ډېر په خوشحاله یو بیخي په خوشحاله یو. او دا د چوڼۍ د خوا څخه مثلا خبر د کشري اوبه یا د سیلابو اوبه دا ګرده پر دغه علاقه باندې راځي. د مخه چې جوړه سوې نه وه نو په دغه علاقه باندې دا اوبه راته یالته هغه سړي د کور د ولي پر سر باندې کور جوړ کړی دی. هغه د اوبو د تېرېدو ګنجایش نه درلودی. نو اوبه داسې دا سړک ته راوښتلې. دغه کورونه چې دي دغه ځای پر دا ګرده د اوبو لاندې دي. پایپونه یې ګوره کښته دي هغه دي داسې کورونه ګرده یا کورونه یا زرخانې مثلا دا د اوبو څخه ډکېږي. نور لۍ و خټې و هغه حساب کتاب خو نو هغه د خدای د رابدو بیخي د تېرېدو یعنې داسې حالت به راغلی دی چې په دوې ورځې هم مثلا خبرې څوک مسجد ته نه سوای تللی. اوس که دغه د شا دغه درې ګزی نه وای مثلا خبرې څوک نه مسجد ته نه سودا هېڅ نه سوای وتلی. نو دا د حکومت څخه موږ ډېر راضي یو. مثلا کور ودان مثلا چې داسې کومک یې زموږ سره وکړي. اوس موږ دغه محل خلک راټول سوي دغه تقاضا لرو چې وینې دا واله خو د یوه خوا یې پخه سوله ده بله خوا یې اومه پاته ده. دا اوبه چې اوس راسي اوبه د دا کورو خوا او اخوا چې اومه پاته ده کورونه هغې خوا ته ځي. دا اوبه ګرده هغې خوا ته ځي. حاجي صاحب تر موږ تاسو ته ښه در معلومېږي چې نه وه پخه څومره مشکلات وه. اوس یې تاسې وینئ چې دا ځای کانکریټ شو څومره ښه یې ایسي وسایي ښه یې ایسي محل په ښایسته سو او دغه مخ ونیول سو د چټلۍ او د خطر مخ ونیول سو. حاجي صاحب متاسفانه موږ په ښار کې د دې ډېر شاهدان یو چې یو کوڅه پخه سي یا یو سړک پوخ سي بیا یې ساتنې ته د محل خلک ډېره توجه نه کوي. درانه موټران پر دې راولي. اوس دا سړک چې دی د کورو منځ کوڅه د کانکریټ سوې ده دا د درنو مازداو د چیرولو ظرفیت نه لري چې پر چې ځکه غټه مازدا درنه ډکه مازدا پر چیرې سي د کانکریټ کښینې ماتېږي. نو دا ستاسې د محل خلک به د دې په ساتنه کې څومره خپل مسؤلیت ادا کړي؟ خپل خو بیخي دا فکر باید ونه کړي نور څوک چې تخریبي دغو په مخنیوي کې به څومره کوشش کوو زحمت کاږو چې په دې باره کې مثلا خبر نه څوک درون شي پر کې نه اصلاح خرابې ورته جوړه کې او نه خو د دې سړک خرابې زموږ خرابې ده. بالکل. اوس حاجي صاحب کانکریټ خو له د اوبو د پاشي کولو څخه بعد راوړي. ځینې ځایونه یې سړک د کور مخ ته سړک جوړ سي ډامبر سي بار اوبه پر پاشي دا اوبه سړک ډامبر ډېر تخریبوي ډېر تاوان ورته کوي. پر کانکریټ باندې بیا دروند بار تېرول دا ډېر تاوان کوي. نو زموږ تاسې ټول هېوادوال باید د دې کوشش کوو موږ چې نه څوک داسې دغه وکړي او نه داسې څوک چې بالا د رابط بر کورونه جوړ شوي دي چې غټ بار راکیر کړي یا غټ شی راکیر کړي مثلا خبرې کورونه ګرده جوړ کړي داسې غټ شي ته ضرورت نشته. او بل کوشش کوو موږ دغه وظیفه ده مثلا خبرې چې داسې څوک نه خرابي ورته پیښ نه کړي. حاجي صاحب د کندهار ښاروالۍ د وروستیو فعالیتونو څخه څومره خوښ یاست؟ په ښار کې تاسې وینئ چې څومره کارونه شروع دي څومره سړکان شروع دي په اړه یې تاسې څه نظر لرئ څومره خوشحاله یاست؟ ډېر ښه ځای دی او دا د دې د مهرباني ده چې دا زموږ سره دا کومکونه کړي دي او دا په ښار کې دا چټلي او دا دغه رسرو کوي او دا فیصله د هغو دفع کوي. نو د دې بالا ښه خبره خو نو نسته او نه پیدا کېږي. حاجي صاحب کندهار کې ستاسې دومره ډېر کارونه په یاد کېږي در دې مخکې که نه جسي کار نه و پخوا خو په کندهار کې دغسې کارونه کېدله چې هغه به یو زوربا کې وي دغه به هغه پر خپله خوا باندې لکه خپل کې لګی به سیاته دراوه خو داسې مثال کې چې په کندهار کې دا کار په ګډه کندهار کې داسې شی نشته چې او دا تر اوسه پاتې د ښار منځ هم دی د ښار منځ هم دی پاتې دی دی چې و چې په حکومت کې دی مثلا خبر زورواکۍ و چې هسې نه سوی ورته ویلی. بالکل. دا کار د خو نه د کور نه چې د کړي. حاجي صاحب ډېره مننه کور مو ودان خدای مو سلامت لره ډېره مننه کور ودان. او دوستانو دا هېوادوالو تاسې وینئ چې څومره په خوشحاله دي د ښاروالۍ له فعالیتونو ډېر خوښ دي. نو نور هم پر لویه مهربانه خدای سپارم خبرې ډېرې نه اوږدوم د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله.